د خوست ولایت اړوند د مرکز متون خالصه کلی کې د دوه کورنیو ترمنځ شاوخوا 15 کلنه دښمني چې یو تن پکې وژل شوی او یو بل پکې ژوبل شوی و د ولایتي چارواکو د سیمې قومي مشرانو او مصلحینو په هڅو حل او په دوستۍ بدله شوه. د خوست ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلینو په خپلو خبرو کې وویل د اسلامي امارت لا بیا واکمنېدو وروسته په ټول هیواد کې ګڼې روغې جوړې شوې دي او دغه لړۍ لا هم روانه ده. دوی زیاته کړه چې قومي مشران دې له دوی سره په دې برخه کې همکاري وکړي ترڅو په ولایت کې ټولې پاتې دښمنۍ حل او هیوادوال له سوله ییز او هوسا ژوند څخه برخمن شي. او د متون د محترم قوم نه او د علماو کرامو نه موږ دا غواړو چې موږ شپې ورځې د تاسې په خدمت کې حاضر یو. د امارت اسلامي فیصله دا ده د امیر المؤمنین خاص هیئت د خوست لپاره د شخړو د حل یو کمیسیون ده چې په خوست کې بدیانې ډېرې دي. راځئ چې لاسونه سره یو دا عمل وکړو چې خدای دا عمل مې د تا دپاره کړی خدای قیامت کې بدله غواړه. خدای خو ډېر غیرتي ده انشاءالله. الله رب العالمین دې د صلح مبارکه کړي. بل لور ته د روغه کوونکو کورنیو غړو د قومي مشرانو امارتي چارواکو او مصلحینو مننه وکړه چې د دښمنۍ په حل کې مرسته وکړه. دوی له نورو کورنیو هم وغوښتل چې خپلې شخړې او دښمنۍ د خبرو اترو او جرګو له لارې حل کړي ترڅو د آرام او سوکاله ژوند څخه برخمن شي. خو ډېر خوشحال یم، ډېر خوښ یم. مخکې ما وروري او اوس ما هم څه وروري نو دغسې په غوږې څه ګډوو دغسې په کلي کې داسې څه اوسېږو لکه ورونه. ډېر خوښ یم. د هغه ته مې دا پیغام ده لکه څرنګه کوم چې زه نن خوښ یم دغسې به دی خوښېږي. وي ته پیغام مې دا ده چې ډېره تیزي ده په دا کې وکړي دغه روغه جوړه دي هر څوک وکړي. د خلکو نه خو موږ ډېر خوشحال یو. موږ داسې خپله په د خپلو منځو کې داسې وي لکه ورونه زمان که نه. او کلیولي خبره وه څه مشکل سره روغله لوره دې مشه اورېدلې نوره پارڅه خدای خفېږي خدای په قدر د ډېر خوشحالي وره د مشه سترګې مو وغړې دی نه وتای شو نه ګرځېدای شو ورخه احترام مې ورته لرلو. زه کلي ته مې زلر شو کلي ته نه رتلم. نوره د خلکو نه ډېره مننه دولت خلکو نه مننه پیشویدۍ نه ډېره مننه چې موږ سره صلح وکړه. کوري ابود خدای دې اعتزال لري خدای دې ابود لري. پک بخون کې خوښوي تاسې بخښنه وکړئ. پیشوي که چا هغه وي وره د مشار ځانه سره تېر شئ پیشوي بخښنه نیاله پاکه شولیږي. د یادونې وړ ده چې د خوست ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په یاد ولایت کې ټول ټال 200 خپلمنځي دښمنۍ ثبت شوي دي چې له دې جملې څخه 110 خپلمنځي دښمنۍ حل شوي او د پاتې دښمنیو د حل لپاره هڅې روانې دي.